د ټولو په حضور کې یو څو خبرې د اصلاح په نیت باندې عرض کوم. الحمدلله ثم ټول سنی مسلک د اهل السنه والجماعه عقیدې والا او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهبیان یې. که کم یو کس در کې داسې ناسي چې هغه د حنفیت مسلک پرېښی یا د اهل سنت والجماعه عقیده پرېښي، د ځینو غیر مسلکو غیر مذهبو په پنجو کې د سادګۍ د لاسه ورغلی، نو هغوی ته او د هغوی د حضور نه التماسانه دا هیله لرم چې زما د یو څو خبرې د ضد او د عناد په نظر دې نه اوري، هسې دې واوري، په ښه نیت دې واوري، بیا دې بېګا ته د شپې پې سوچ فکر وکړي. که ښې خبرې وې وا دې اخلي، که بدې خبرې وې په دیوال دې وولي او د سره دې نه اخلي. که مې دغه خبرې د ځان نه درته کړې وې، د یو ملا د خولې خبره مې کړې وه چې د سره یې ونه منې، که مې خبرې د قرآن نه کړې وې، که مې خبرې د حدیث نه کړې وې، که مې خبرې د صحابه کرامو د اقوالو نه کړې وې، نو هغه خو د ټولو شریک پیغمبر محمد رسول الله، د ټولو شریک قرآن دی، د ټولو شریک صحابه کرام دي، نو بیا پکې جون چې رانه ده پکار ده چې ویې منو. د دې علماو مشرانو په حضور کې زما غږېدل واقعا عین بېادبي ده، لیکن د هغوی په امر باندې یو څو خبرې عرض کوم او د هغوی نه اولا او آخرا د دې بېادبۍ عفو غواړم، شاید چې هغوی راته د دې عفو وکړي. زما نه وروسته به انشاءالله حضرت العلامه مولانا مولوي عبدالرحمن صاحب د بیریباغ استاذ تاسې به خوځېږئ نه، هغوی به لنډې خلاصوم. زمونږ دا نننۍ غونډه او اجتماع د دې هدف د دې غرض او مقصد صرف او صرف دا و چې د نن نه څه کلونه وړاندې په منګه د ځینو خلکو نه دا خبرې نوې واورېدې چې یاره د زمانې زنده اولیاء فلانی پیر صاحب ښه سړی نه دی، فلانی پیر صاحب نه منم، فلانی پیر صاحب نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم. زمونږ داسې فکر و چې د دغې بعضې مولیانو چې د زمانې د زنده اولیاو نه انکار کوي، هسې به دی د هغوی په عزت خفوي، هغوی ته به خدای عزت ورکړی، د دوی په زړه به نه تېرېږي، دی به ګینې د مخکې اولیاو سره څه دشمني نه لري، موږ پې چپ پاتې شو. لیکن هغه معاندین رسول، معاندین اولیاء، معاندین مذهب، هغوی چې زمونږ دا غلیتوب ته وکاته، زمونږ د بېغیرتۍ او بېزړهتوب ته یې وکاته، هغوی د بېادبۍ دویم قدم پورته که او د دې نه وړاندې په هغه اولیاو باندې ټکونه شروع که کم اولیاو چې د دنیا نه رحلت کړی و، د هغوی په ذواتو باندې جرح شروع کړی، د هغوی مبارک اشخاص مجروح وګرځول. زمونږ بیا هم دا فکر و چې کیدای شي رحمان بابا څه به یې ورانوي، یا به یې د پیر بابا څه ورانوي، یا به یې د کاکا صاحب څه ورانوي، د انځري ملا صاحب څه به یې ورانوي، نور به چا څه ډېر کار نه لري. خو دی ګستاخان رسول، ګستاخان صحابه، ګستاخان مذهب و ابي حنیفه، هغوی چې زمونږ غلیتوب ته وکاته، دریم قدم یې پورته که او د حضرت امامنا امام اعظم ابو حنیفة النعمان رحمت الله علیه په ذات باندې اعتراضات شروع که او د هغه ذات مبارک هغه لویه هستي مجروحه کړه او د هغه باندې داسې بعضې طعنې ولګولې چې د دوی کیسټونه موږ سره موجود دي. په هغې کیسټونو کې العیاذ بالله ثم نقل د کفر نه دی. په هغې کیسټونو کې ویلي دي چې امام ابو حنیفه طاغوت دی، طاغوت شیطان ته ویل کېږي. العیاذ بالله ثم لیکن بیا هم ځینې خلک مولیان را پاڅېده، ځای په ځای باندې د دغې معاندین رسول په مختلفو جامو باندې مقابلې شروع کړې. ځینې مولیانو اتفاق اعلان که، ځینې مولیانو وی چې یاره دا اختلاف لټوي. هغه معاندین رسول په څلورم قدم کې قدم پورته که، پوه شو چې دا حنفیان، دا د ابو حنیفه مقلدین چې کوم دي رحمت الله علیه، دی کې چې دی نو غیرت نشته، دی کې جذبه نشته، دی زمونږ ایک جواب نشي کولی. داره کې په خپلو فتاوو کې
منګ سپرته ده په هر میدان کې خلکو ته ښودی شو. په هغې کې یو خبره لیکلې ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی او د نبی علیه السلام د وفات نه 3 ورځې وروسته د رسول الله قبر ته راغلی دی